اوست خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن کو سر د ماس په دستار لسا اوس بده حریم راوي ته ګلونه اکدم اوس بزما د منی ویني زار لسا اوست خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن کو سر د ماس په دستار لسا اوس بده حریم راوي ته ګلونه اکدم اوس بزما د منی ویني زار لسا السلام عليكم. خير خير جوړ خير 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 السلام عليكم جوړ خير کمانډان صاحب السلام عليكم جوړ خير خير ده جوړ خير السلام عليكم جوړ خير خير مجاهد ورا جوړ الله دې وسه خلاص کمانډان صاحب خير ده مګر خدي من مخده ولسوالای خیرت ده خدای مو وسه جانا شغم خار لسا اوس بزما د منی ویني زار لسا اوست خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د خدا مشكله خنسته دا راه خدا مشكله دا ولسوالي خدا مشكله عملتنا باشا ها زنده باش تشكر السلام عليكم السلام عليكم څنګه ښه وخت په خیر دی مشکلات خو نشته امنیتي ملاحظات وي زموږ د پرسونل څنګه راضي یاستئ یخ سره ښه یاستئ څه کار خدمت خو نشته السلام علیکم منم بشمیر زحمتنا السلام علیکم سلام دی جوړې په خیر وخت په خیر دی چیرته روان یاستئ کلی خواږه ډېره ښه ده مشکلات خو نشته نه الحمدلله څه کار او خدمت وکړو مونږ ته السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بیادر جوړ هستی بخیر خو هستی امیر امنیت ولایت بلخ هستی څه مشکل خو نشته د مجاهدینو نه خفه وئ خوشحاله وئ ترې خوشحاله یې ترې تر کوره کې خوشحالي دا ته شپه ورځ مونږ خدمت کوو ماشاءالله ډېره ښه ده څه کار او خدمت یې خیر مونږ ته وي خندا یې السلام علیکم السلام علیکم بابا جان جوړ هستی مریض دی نو څه کار او خدمت یې مونږ یې ویوسو موږ سره موټر شته که تاسو موټر کمزوری موږ خپل درکو خندا یې السلام علیکم السلام علیکم خپل کړو د ټول نړۍ ستر اجدا ورور جوړې په خیر راغلی امیر د امنیت ولایت بلخ څنګه یې ښه یاستئ مشکلات خو نشته څنګه د امنیت څنګه احساس کوئ ښه دی امنیت تازه کمانډان صاحب ولسوالۍ دی جوړ خو هستې بله یا جوړ خو هستې بخیر هستې چطور است امنیت چطور است امنیت خوب است چکر برآمدیم هر طرف دولت از کدام جای آمدی؟ بازار آمدیم ها خوب هستی شکر الحمدلله برخورد مجاهدین چطور است؟ راضی هستیم مزه میگیریم راضی هستی؟ شکر فضل خدا میشون با احترام همیشون با عزت بسیار خوب خیر ببینید دما چه خدمت باش شما زاد باشید زنده باشید سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم ورور خیر بخیر عامر د امنیت ولایت بلخ راغلو کمانډان صاحب ولسوالۍ هم راسره دی څنګه دی امنیت څنګه دی امنیت ما سره ډېر خوندور ده او امارت اسلامي چې کله راغلی ده امنیت کې مشکل نشته انشاءالله موږ شپه ورځ تګ راتګ پولیس سره باندې هېڅ مشکل نشته برخورد د مجاهدینو څنګه دی برخورد ډېر خوندور ده خوشحاله یاستئ خوشحاله شولې موږ ته څه کار او خدمت وي سلام علیکم اوس بزما د منی ویني زار لسا خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن کو سر د ماس په دستار لسا اوس بده حریم راوي ته ګلونه اکدم اوس بزما د منی ویني زار لسا حماس خپلواک یم په جنید افغان هم غږ کوما حماس خپلواک یم په جنید افغان هم غږ کوما
حماس خپلواک یم په جنید افغان هم غږ کوما درته لیکما بالمینې ډک اشعار لسا درته لیکما بالمینې ډک اشعار لسا زما د مینې ووینې اظهار لسا خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس دې د امن په سر د ماس په دستار لسا اوس به دې حریم راوي ته ګلونه اقدم اوس به زما د مینې ووینې اوس دې خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس دې د امن په سر د ماس په دستار لسا اوس به دې حریم راوي ته ګلونه اقدم اوس به زما. السلام علیکم. مې دوره جوړ. مولوی صاحب جوړې. وخت په خیر ده. مګر خدي. جوړې. یا خو ډېر نه وي. نه مولوی صاحب. وظایف سره خیر است. خیر خیر. شکر الحمدلله. السلام علیکم. سال خیر. وخت خیر ده. من خده. یا سره خیر است. مشکلات خو نشته. وظایف مو څنګه تیریږي ښه دي؟ موږ خو کار او خدمت کې ورور. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. جوړ خیر وخت په خیر دی ښه جوړې اللهم وصل ژوندی اوسې څنګه دي کارونه ښه دي؟ د شکر د مراجعین چې کوم راځي کتاب نمبر ثبتو او وظیفه د کومې ناحیې دي فعلا او د هغه مقام ته د جنایي ته د کوم چې څو نفره دي او په کوم تاریخ راغلي ټول دا ثبت مراجعین ده. ثبت مراجعین دی دا د ثبت مراجعین مقام ډېره ښه ده. الله د خدمت نور توفیق در نصیب کړي. موږ خو څه کار او خدمت وي ژوندی اوسې. السلام علیکم. السلام علیکم. مجاهد ورور جوړې وخت په خیر ده. یا سره ښه یاستئ؟ مشکلات خو نشته ژوندی اوسې. السلام علیکم. مجاهد ورور جوړې وخت په خیر ده. خپله ښې اللهم وساته مشکلات خو نشته ژوندی اوسې. الله پاک دې بدار زحمتنا دی پتن وگلل منم بشمیر زحمتنا دی پتن وگلل منم بشمیر زحمتنا دی پتن وگلل اس بدی اخلم پوشتنا شپ جارو لسا اس بدی اخلم پوشتنا شپ جارو لسا السلام علیکم. بدر جور است بخیر هستی؟ خوب جور است بخیر هستی؟ مشکلات خو نیست؟ الحمدلله. کدام مشکلات امنیتی دیگر چیزا خو نیست؟ مزاحمت کسی نمیکنه؟ بسیار خوب است. تمام کدام خدمت باشه. زنده باشید. السلام علیکم. خدا. شکر دی شکر حریت می خپل خپل کړو شکر دی شکر حریت می خپل خپل. السلام علیکم بابا جی. جوړ استی بخیر استی. السلام علیکم. جوړ استی بابا جوړې وخت بخیر دی. یخ سره ښه یاستئ؟ شکر الحمدلله. ژوند مو څنګه تیریږي؟ وخت بخیر دی. مشکلات خو نشته؟ آرام اوسئ. دا موږ خو د کار او خدمت وي. آرامی غواړو. دا 24 ساعت دسترخوان باندې دا دسترخوان آرامی غواړو. ژوندی اوسئ. تاسو چې آرام یاستئ موږ بس موږ تاسو خدمت کوو. شپه ورځ ګرځو درته. السلام علیکم. السلام علیکم. آرام اوسئ. ته ښه بابا جی؟ جوړ وخت بخیر دی. بخیر هستی؟ مشکلات خو نیسته؟ مریض خو نیستی؟ بسیار خوب زنده باشی. زنده اوسئ. زنده اوسئ. سلام علیکم. سلام علیکم. جور است بیدار بخیر است بابا جان؟ جور است بخیر هستی؟ سلام علیکم. جور خواست بخیر هستی؟ چطور است کاروبارایت؟ شکر شکر. مشکلات خو نیست؟ درباره امنیت و کدام کسی مزاحمت میکنه؟ نه خوش است. الحمدلله. کاروبار خوب است؟ شکر شکر. میگذره؟ شکر. دما کدام خدمت باشه؟ زنده باشین. سلام علیکم. خداحافظ. سلام علیکم. روز خوب است که دیگه خیلی گمش کنیم. الحمدلله. زنده باشید. سلام علیکم. لاندې وم تل مدام د هر دو
سلام علیکم بدر جور است بخیر هستی خوب جور هستی مریض خو نیستی چطور است کاروبارتان چطور است شکر است الحمدلله کدام کس مزاحمت نمیکنه نه الحمدلله کسای نظام باشه کسای عام باشه مزاحمت نمیکنه فضل خدا مزاحمت نمیکنه کاروبارتان خوب است شکر است فضل خدا کدام خدمت باشه قربانتان سلام علیکم سلام وشم قرار لسا وسدد امن بسر دماس في دستار لسا وسبدي هريم راوي هلي تقولنا يقدم وسب زمان دمني وبيني لسا حمد بالواك يم بجنيد افغان هم غق كوما. السلام عليكم روح سلام ماشي جور بخير عجيبة جور بخير تاس خير هستي عجيبة جور هستي بخير هستي شطور كرايت اجرا میشه ها کدام مشکل خونسته تشکر در چند روز پاسپورت خلاص میشه این نمیده آوردیم رفت پیسر تاولی کرده آمدیم خود در یک روز اجرات میشه یک 2 ساعت اجرا شد مقصد از خدمات پاسپورت مدیریت که خوش هستی خوش هستیم بسیار خوب است زنده باش زنده باش سلام علیکم خدمت کوما او شم قرار لسا وسدد امن بسر دماس في دستار. السلام علیکم شیخ محترم شیخ محترم جور وراك خير جور بخير جوري بخير وسد خدمت کوما او شم قرار لسا وسدد امن بسر دماس في دستار لسا وسبدي هريم راوي هلي تقولنا يقدم وسب زمان دمني وبيني. خوشاله شو او موږ هم راغلو د دې لپاره چې د خپل شعبات وګورو چې د موږ خدمات د ملت په حق کې تر کومه حده پورې مطلب اخلاصمندانه کار کوو خو د خدای په فضل و کرم دی دا دی چې راغلو تاسو مدیریت ته او په خپل وخت باندې اجرات ورته کېږي او د مراجعینو نه هم پوښتنې وکړلې چې زموږ ته مراحل د پاسپورت دپاره هغه په ورځ کې اجرا کېږي نو ډېر خوشحاله شوم شیخ صاحب محترم خیر اوسې شیخ محترم الحمدلله د پاسپورت اداره خاص کر بیا بلخ ولایت د پاسپورت په موضوع کې الحمدلله انتهایی زیات سهولت مونږ الحمدلله اوس یو کس که آنلاین ثبت نام وکړي سبا ته ورته نوبت رسیږي او آفلاین هم درنګې مونږ د 40 نه پورته چې وي خلک محاسن سفید سپین ږیري یا سپین سري هغوی راشي هم اجرا کوو مریضانو ته هم اجرا کوو الحمدلله د پاسپورت په اداره کې الحمدلله ډېر ښه سهولتونه او خلک اوس هېڅ ستونزې او مشکلات او شکایت هم الحمدلله انشاءالله نه لري الحمدلله شیخ صاحب محترم دغه موږ تاسو ملت خو ډېر ځورېدلی ملت دی هغه خلک چې معیوب وي مریض وي هغوی دپاره چې څومره حد امکان وي چې کار یې زر خلاص شي او انشاءالله چې د معیوبین راشي یا مثلا سپین ږیري یا سپین سري راشي حتی په بیف او په بایومیټریک هم موږ هغه خلک مخ کوو الحمدلله یا مسؤلین راشي د اسلامي امارات مجاهدین مسؤلین هغه خلک مشران هم په دې موضوعاتو کې موږ تقدم ورکوو الحمدلله ډېر ښه تر ټولو مهم دا زموږ تاسو هغه خلک دي چې یا معیوب یا ګرې سپینې وي که نه عمر یې خوړلی بس هغه خلک ډېر ضرور چې مطلب موږ خپل نوبت ورکړو احترام هم ژوندی اوس الله دې خوشحاله الله مو د خدمت قبول کا را بشو خپل نور مدیریتونه وګورو ژوندی اوس منم بشمیر زحمتنا د پتن وګلل اوس بدی اخلم پوښتنا شپ جارو لسا اوس بدی اخلم پوښتنا شپ جارو لسا خدمت کوما او شم قرار چې بایومیټریک شو بیا هلته زموږ د هغه ته ځي کنټرول کنټرول هلته دوه ملګري موظف دي کنټرول دپاره هلته کنټرول کېږي بیا د کنټرول نه وروسته بیا دوی یو څو ورقونه کاپي کوي بیا جمعواري اسناد ته هغه مراحل نور طی کېږي ډېر ژوندی اوس می خپونه راخپل کړو شکر دی شکر حریت می خپونه راخپل کړو شکر دی شکر شما که هستی مستفیدین که بیا مریض بیا برخورد در اونا چرا کمی میکنی؟ هدایت برای ما طرف شد بینویس که کسی مریض میباشه حق اولیت او داره بسیار خوب است کسی مستفید میباشه حق اولیت اونا داره که سر پای استاد نمیمونیم اونا اول کارو را اجرا میکنیم بعدن کسایی که توانای استاد شدن چند نفر داره باز اونا را برای دید و نوبتشون خلاص میکنیم بسیار خوب است الحمدلله مریضی میریم من پاسپورت موجود باشه باید بسیار خوب ان شاء الله حتما میکنه حتما پاسپورت میکنه شیخ محترم الحمدلله داغت جگوره ما شیخ
دغه تاسو کار ته چې ګورم ازدحام نشته شیخ صاحب دې نه معلومیږي تاسو اجرات ډېر ښه دي الحمدلله بنده یې اوس الله مو خوشحاله السلام علیکم جوړ خیر السلام علیکم جوړ خیر څنګه دي کارونه مو ښه دي مشکلات خو نشته کوم داسې نور آشای باتا کې یا مطلب په دا نور کمپیوټر چې کوم مشکلات نه لرئ انشاءالله الحمدلله ټول شی برابر دی ډېره ښه ده الله د نور خدمت توفیق در نصیب کړي بس زموږ تاسو دغه موقع ده باید خپل ملت ته خدمت وکړو ژوندی اوسئ السلام علیکم وم حالات بدل و لاندې وم تل مدام د هر دښمن تر څار السلام علیکم ورحمة الله خیر السلام علیکم بخیر اوسئ دا د کنټرول ښه ډېره ښه ده شیخ سیدات چې هغه د بیپ نه راغلل بیا کوم ځای ته راځي شو هغه کله چې هلته بیف او بایومیټریک وشو بیا د هغې نه وروسته دلته راځي دغه زمونږ د کنټرول هغه ده شعبه ده دا دوه ملګري چې دي دلته کنټرول کوي او د دوی د اسنادونه چک کوي چېرته نواقص یا څه تغییر د نوم څه مشکل نه وي چې دلته دې کنټرول وکړه کنټرول نه وروسته بیا ځي کاپیان یې اخلي بیا هلته زمونږ د جمعواري اسناد یا هلته بیا جمعواري اسناد ډېره ښه ده سمه ده الله مو دا خدمتونه قبول کړي خوشحاله اوسئ چې دوی کوم اوله پله چې فورم راځي د کابل څخه کوم جدول چې موږ ته راځي هغه موږ چاپو بیا په دې کې ګورو چې آیا دوی په جدول کې راستولی که نه دي راستولی کوم وخت چې په جدول کې راغلی دلته راستولی بیا موږ دلته ټاپه کوو بیا راځي اول شو بیا د احکام ډېره ښه ده ژوندی اوسئ دا بیا چې دوی د جمعواري ځای دی السلام علیکم جوړ خیر السلام علیکم ټول مراحل چې خلاص شي اخر جمعواري دلته راځي دا اسنادونه بیا دلته چې کېږي بیا چې کوم وخت تر چې وتله بیا موږ خپل جدول ورته لرو په هغه کې څه بیا کارټون بسته کوو کابل ته دا اخر ځای جوړ خیر السلام علیکم جوړ خیر ښه شیخ صاحب محترم دا کومه اداره ده حاجي مولوي صاحب مبارکه دلته دوه شعبې دي زموږ دا اداري شعبه دي او دا چې دی زموږ د تعارفي شعبه ده اداري شعبه مثلا کله یو کس ته عاجل پاسپورت پکار وي نو دلته ورته مکتوب تنظیمیږي دې ځای نه موږ عاجل لیږو مریضان وي یا سپین ږیري وي یا څه مشکلات ولري پاسپورت کې دې ځای نه بیا موږ مرکز ته لیږو او نور زموږ د دې اداره چې څومره تنظیمات دي د راپورونو جوړولو نور موضوعات د اداره هغه دلته ترتیبوي او دا دوه کمپیوټران چې دلته ایښودلي دي دا دلته زموږ د تعارفه شعبه ده چې آفلاین اجراعات وکړو موږ هغه آفلاین چې تاسو ته مخکې ما وویل چې سپین ږیري سپین سري یا د 40 نه پورته خلک ته چې آفلاین پاسپورت ورکوو هغه بیا دلته تعارفه کېږي بیا د تعارفې نه وروسته موږ امضا کوو بیا بانک ته ځي د بانک نه وروسته همغه بیف او بایومیټریک او هغه جمعواري د اسنادو کنټرول آنلاین فورمو کې چې نام کړی وي کلن بیا لس کلن کوي یا لس کلن وي کلن کوي هغه دلته تعارفه کوي الله هم د خدمتونه قبول کړي الله دې نور توفیق هم در نصیب کړي چې خپل ملت ته په اخلاص سره خدمت وکړئ ژوندی اوسئ الله مو آباد تر مکتب بیایم اوس دی بچی د علم السلام علیکم اجوبه جوړ خیر اجوبه تا کارونه څنګه دي خیلی کارونه روان دي څه دي پر راغلی دلته اوس پاسپورت اخلم پاسپورت د عمرې لپاره الله دې کابل سفر در نصیب کړي نو څنګه دې پاسپورت په ځاب شوی نه نه دا اوس راغلی زه تازه دا اوس راغلم دا اوس یې اخلم ډېره ښه ده ژوندی اوسئ مولوي صاحب مبارکه دا زموږ د اپلای خارجي کوم ویزې چې د خارج څخه څوک راځي بیا خروجي ویزې دلته ورکول کېږي دا زموږ مسؤلین د اپلای خارجي لپاره ویزې ورکوي هغوی دپاره په کوم رقم اصول دي اصول طریقه دا شته چې کوم د حراست خارجیت څخه یا د پولیسو څخه یو مکتوب مخته راوړي بیا د هغه پر بنا باندې موږ د دوی پاسپورټونه ویزا کوډ اطلاع ورکوو ډېره ښه ده ژوندی اوسئ الله هم د خدمتونه قبول کړي الله نور توفیق د خدای پاک در نصیب کړي ژوندی اوسئ ډېر اسانه سهولت باندې چې کوم مشکلات نشته هر سړی مراجعه وکړي دلته راځي په خپل هر کم مشکل باندې چې کوم خبرې هغه د اسانه طریقه باندې کار کوي الله نور توفیق ور نصیب کړي دلته څو قسمه ویزې دي تاسو خلکو ته ورکوئ خارجیات باو ته موږ څو قسمه ویزې لرو یو هغه خارجیات باندې چې دلته راځي د خدمت لپاره افغانستان کې خدمت کوي کار کوي نو هغوی مخکې له دې نه چې خدمت وکړي دلته دوی ته دعوتنامه د شرکت لخوا ورکول کېږي دوی دعوت کېږي افغانستان ته راځي په سنګینټري ویزه باندې بیا کله چې دلته راشي دلته کار امور اجتماعي دي ته یو کارت جوړوي په هغه کارت مطابق بیا موږ دوی ته 6 میاشتې یو کلنه ویزه ورکوو
دا د هغه خارجیان لپاره دی. یو هغه خارجیان چې راځي د سیاحت لپاره، سیاحت ته راځي د یو میاشت یا 2 میاشتې ګردشګري کوي. بیا وروسته د هغه څخه دوی وایي چې موږ ویزه ختمه شوله او موږ نور هم غواړو چې په افغانستان کې پاتې شو، وګرځو، هغه مقدسات د افغانستان تاریخي ځایونه وګورو. بیا هغه ته یو میاشت موږ نور تمدید ورکوو ویزه. او یو هغه خارجیان دي چې زوجه یا زوج د افغان وي، میړه یې افغان وي یا ښځه افغان وي، نو د چا چې خاوند افغانه وي هغه ته موږ ویزه په وړیا ډول ورکوو، او د چا چې میړه افغان وي هغه ته موږ ویزه په وړیا ډول ورکوو، مفت یې ورکوو. ټکس نه ورباندې ځي. صرف په هغه خارجیان باندې چې سیاحت ته راځي هغوی باندې ټکس دی، او هغه خارجیان چې د کار لپاره راځي هغوی باندې ټکس دی. ډېره ښه ده. سلام انشاءالله. الله نور خدمتونو توفیق د خدای پاک در نصیب کړي. الله هم د خدمتونو قبول کړي. ژوندی اوسئ. اوس به د حریم راوي هیلې تر ګلونه ږدم، اوس به زما د مینې ومن عطوان خپل غم اخیستی وم حالات بدلوا، ومن عطوان خپل غم اخیستی وم حالات بدلوا، ومن عطوان خپل غم اخیستی وم حالات بدلوا، لاندې وم تل مدام د هر دښمن تر څارو لسا، لاندې وم تل مدام د هر دښمن تر څارو لسا، اوس به زما د مینې. السلام علیکم. ستړي مه شئ. خدمت کوما او شم په قرار لسا، اوس دې د امن په سر د ماسپین دستار لسا، اوس به د حریم راوي هیلې تر ګلونه ږدم. السلام علیکم. جنۍ سم خدای جوړ شي. خیر السلام علیکم. بخیر. السلام علیکم. بخیر. مادر جان مشکل تان چی است؟ مشکل من اینه که شاون دا کم پس در بیشتر آمدم که من اگه امضا کنم که بیرون کنم. بسیار خوب است. انشالله که تا اینجا سایست. مشکل تان حل مشکل دیده مشکل حل کنم رئیس محترم. زنده باشید. ډک اشعار لسا درته لیکما بالمینې، ډک اشعار لسا. به هدایت شما انشاءالله آمدم به حساب سرقت است یا به حساب هر جرم جنایت است که به هدایت شما رسما فورا اقدام میکنیم، مجرمین را به پنجه قانون میسپاریم. بسیار خوب است. رئیس محترم تحت د سرکت یو د دغه واخلې بسیار واخلې. اوس به د حریم راوي هیلې تر ګلونه ږدم، اوس به زما د مینې ډېره ښه ده. الله خپل کارونو کې بریالي لره. د موږ تاسو مقصود د زموږ تاسو د مقصد هم دغه دی، زموږ تاسو د نظام تقاضا هم دغه ده چې دا د مظلوم ملت چې کم دردیږي د چا د لاسه کم جرم ترسره کوي هغه په هر نګاه سره باید موږ تاسو شپه ورځ دا ونه ګورو چې رسمیات او نه د رسمیات او د هفتې ورځ دا د جمعې ورځ دا موږ تاسو باید شپه ورځ آماده واوسېږو او د خپل دغه په مقابل کې د جرمونو په مقابل کې د هیڅ چا باید پروا نه لرو، د قرابت او د مطلب د قوم پرستۍ به لحاظ ونه ساتو. یوازې ته چې زموږ د اسلامي نظام کوم رقم تقاضا وي، زموږ د ملت کوم رقم غوښتنې وي، هماغه رقم باید خپل اجرا ترسره کړو. الله دې تاسو ته خپله د خدمت توفیق در نصیب کړي. الله هم د کړي خدمتونه قبول منظور وګرځوه. الحمدلله بستار موږ قاري صاحب الله حقاني امیر د الجیر دی، زه امیر د جنایي یم. بس د دوی په هدایت باندې د دوی په همکاري باندې الحمدلله زموږ په ټوله ساحه کې بس د قبر دقه باندې موږ الحمدلله کلانتر صاحبان دي، که څه نمایندګان یې ټول مهندي لرو. په هفته او په 2 ورځو کې موږ یوه جلسه لرو د کلانترانو سره پر هر برابر باندې د قاري صاحب په هدایت باندې ټول انشاءالله کار منظم. ډېره ښه. الله هم د خدمتونه قبول کړه. بس مقصود دا دی چې دا ملت ته کوم رقم ته دغه تامین د امنیت موږ راولو، امنیت په کوم رقم تامین کړو ورته، دا مهمه ده. دا نه ده مهمه چې موږ د شپه یو ورځ مطلب ستړي ستومانه نه، په هر نوع چې باید موږ خپل کارونه مخته بوځو. نور به انشاءالله موږ د تاسو د هر نوع مشکلات چې وي، که عشا وي، که عباته وي او که نور روحانیات وي، پاکې به انشاءالله موږ تاسو پوره فوق‌العاده مطلب نظر کې نیسو او تاسو کارمون انشاءالله مخته بیایو. به خاطر آمدن این نظام هزارها جوان قربانی داده شدن. دیگه به خاطر قائم بودن دائم بودن این نظام هم
دیگه هم قدر قربانی ضرورت است. انشالله ما مردم اطمینان کامل داده میتوانیم که در مقابل نظام ما، در مقابل امارت اسلامی هر کس که صادره میکنه ما مردم انشالله وقت نمیکنیم. زنده باش. تشکر بسیار زیاد. اوس به دست د امیر صاحب د حوزې پنځمې حوزې د امیر صاحب سره یو ځای بزو ښار ته او کار کې به ګورو چې زموږ هیوادوال د پنځمې حوزې مربوط د تامین د امنیت نه څومره مطمئنه دي. دا به ګورو چې زموږ د پنځمې حوزې پولیس په کوم شان سره د خپل ولس سره برخورد کوي. نو د دوی د اطمینان په خاطر به د ښار هیوادوال څخه هم څه پوښتنې وکړو. شکر دی شکر حریت می خپل السلام علیکم. بهتر جوړې وروره خیر وخت په خیر دی. څنګه دی کاروبار څنګه دی؟ کا مشکلات خو نشته؟ چې پکې پاتې کېږي ښه ده ګزاره کوي نو دغه سل یو نیم سوه. الله دې برکت پکې واچوي. ډېره ښه ده. څه کار او خدمت خو نشته؟ ژوندی اوسې. السلام علیکم. السلام علیکم. بهتر جور هستی؟ بخیر خواستی؟ چطور است کاروبار تا؟ مشکلات خو نیست؟ خوب خواستی؟ زنده باشی. تشکر بسیار زیاد. السلام علیکم. بهتر جان جور هستی؟ بخیر خواستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ چطور است کاروبارتان؟ عین شما خو بخیر خوب است ان شاء الله. یک قدر مرغ جمع کردی؟ یک قدر چیز جمع کردی، مرغ جمع کردی؟ ها. چی مشتری تان است؟ خوب است. مطلب گزاره میشه ها؟ مشکلات نیست. کدام خدمتی باشه. درباره امنیت کدام کس هم مزاحمت نمیکنه. مجاهد باشه، پلیس و دیگه کسای عام باشه. شب رستوران شما واز است؟ تا صبح واز نیست. تا 12 باشه. مثلا شما بخواهید که تا صبح واز کنید کدام ممنوعیت هست نه؟ ممنوعیت نیست. زنده باشید. بسیار خوب است. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بهتر جور هستی؟ بخیر هستی؟ سلام علیکم. جور هستی؟ بخیر هستی؟ سلام علیکم. بخیر هستی؟ چطور است؟ کاروبارتان چطور است؟ خوب است؟ مشتری نداری؟ چرا؟ همین چیزای شما در وقت سردی کم است نه؟ این چیزا باز خوب است در وقت زمستان میشه. کدام خدمتی باشه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم بابا جان. سلام پدر جان. جور هستی؟ بابا جان جور هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر هستی؟ جور خواستی؟ همگی برادرای ما خوب هستند. چند است تخم چند است؟ داخل ما بلین شما 8. خب بسیار خوب است. چطور است کمی چیز جور میشه در میروز؟ جور میشه. یک فرد داری پدر. بسیار خوب است. یک چهار لقمه نان حلال پیدا میکنیم. الحمدلله. 12 نفر نام باید مینایی رقم اوگار یک. بازم خوب الحمدلله چیز رزق حلال دست میآید. در حق مجاهدینای قهرمانم، در حق مجاهدینای سرسپردیم دعا کردیم. کدام کسی خو مزاحمت نمیکنه؟ بسیار خوب است. ما هم در خدمت هستیم. امیر سی حوزه 5 همینجا هستیم. آمدیم که شما را ببینیم که امنیت چطور است، کسی مزاحمت میکنه نمیکنه. ما هم در پالوی تان هستیم. خب حوزه 5 در پالویش همونجا در فقیرآباد رو برای مدرسه. امیر حوزه 5 است. خب کدام خدمتی که باشه این خدمت. تامین امنیت کدام شکایت نداریم. نه یا شکایت یا. خوشحال هستیم ان خوشحال هستیم. از طرف پرسنل ما کدام شکایت نیست. خداوند پرسنل شما را کم نکنه. خوشحال هستیم. خوشحال هستیم. زنده باشید. بابا جان خدا حافظ. سلام علیکم. وسط خدمت کوما وشم بقرار لسا. السلام علیکم. خیر هستی؟ بابا جان چطور هستی؟ السلام علیکم. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب جور هستی؟ بخیر هستی؟ شما خوب هستین الحمدلله. خوب هستین چه میرون جور خواست؟ بخیر هستی؟ الحمدلله. چطور است کاروبار شما؟ مثلا شما کاروبار کاران است؟ درباره امنیت و کدام کسی مزاحمت میکنه چیزی مشکل نیست. امیر حوزه 5 است. پیش ما آمدیم که ببینیم شهروندای ما چطور است. دوستانش ما کردیم. دما کدام خدمتی باشه. زنده باشه. تشکر. السلام علیکم. جور است. بخیر هستی؟ جور است. بخیر هستی؟ چطور است محترم؟ کاروبار شما چطور است؟ الحمدلله. امیر سی حوزه 5 پیش ما آمده.
ما آمدیم که شما پرسان کنیم کدام مشکلی نباشه، کدام کسی مزاحمت نکرده باشه. خوش خواستی؟ کاروبارتان خوب است؟ بسیار خوب. خدا ما کدام خدمتی باشه. سلام علیکم. زنده باشید. سلام علیکم. السلام علیکم بابا جان. جور هستی؟ بخیر هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ چطور است کاروبارتان؟ ها. کسی میآید؟ میخوره؟ نه نمیآید؟ مشتری میآید. مشتری میگه میآید مشتری؟ ها بسیار خوب است. کسی مزاحمت نمیکنه؟ اینطور یک نفر بیاید که ما میخوریم پیسه نمیتیم. نه خواسته کلی معروف پیسه میته. مشکل میاد. خب بسیار خوب است. دم کدام خدمتی باش. زنده باش. سلام. زنده باش. السلام علیکم. جور هستی؟ بخیر هستی؟ کاروبارتان خوب است؟ شما خرد هستی؟ کدام کسی اذیت نمیته؟ کدام کسی زورگویی چیزی خو نمیکنه؟ خب بسیار خوب است. زنده باش. سلام علیکم. سلام. خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن په سر د ماس په دستار لسا اوس بدی حریم راوي هلي تر ګلونا एकदम اوس بزما د منی وبینې سار لسا شکر دې بابا جان جور هستی؟ بخیر هستی؟ بچون جور هستی؟ سلام علیکم. جور بخیر. عزیز محترم چطور هستی؟ مشکلات خو نیست؟ چطور است می کاروبار شما چطور است؟ والا خوب است. فقط یک مشکل است این ریکشاها. ریکشاها؟ زیاد شده؟ بسیار زیاد شده و هیچ ما قانون مراعات نمیکنند. بسیار خوب. اصلا بلد نیستند در فرهنگ شهر ترافیک ایجاد. بله. این یک مشکل است که یکی مشکل است. خصوصا در حوزه پنجمی طرف دروازه مارکت ما مکمل اینا استادگاه جور کردن کسی نمیدونن بیا موتر خود پاک کنه بیا مشکل. خواهش داریم تقاضا میکنیم که به این مورد تا هنوز به ما درباره ریکشاها کسی پیشنهاد یا شکایت نکرده. ان شاء الله ما اقدام میکنیم. سلامت باشین. دم کدام خدمت باش. سلامت باشین. سلام علیکم. سلام علیکم. ومنعت عن خپل غم اخیستی وم حالات بدلوا ومنعت عن خپل غم اخیستی وم حالات بدلوا. سلام علیکم. نظر خوب است. سلام علیکم. بخیر هستی؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما مشتری هستی؟ کدام است دکاندار؟ جور خاصی بیادر. سلام علیکم. جور بخیر. چطور است کاروبارتان چطور است؟ خوب است. نظر به وقت یکم خوبتر شده؟ بسیار خوب است. کدام مشکلی خو نیست درباره امنیت و درباره کسایی که شما را اذیت میته اینطور کدام چیزی خو نیست؟ نه خیر نیست. کدام مسئله دال پیش بیاد نه دولت مراجعه کنه. بسیار خوب است. امیر حساب حوزه 5 است. ما امیر امنیت هستیم. شما آمدیم اینجا که ببینیم که بیداره ما چی مشکل نداشته باشه. دیگه چیز ما در خدمت هستیم شب روز. الحمدلله. کدام خدمت هست؟ سلام علیکم. خداحافظ. سلام علیکم. باجی درست بخیر است. سلام علیکم. مشتری است دکاندار است؟ خب بسیار خوب. جور خواستی؟ چطور است کاروبارتان؟ هزار بار خدا را شکر. مشکلات نیست؟ نه الحمدلله راضی هستیم. کسی خو اذیت نمیکنه؟ شکر فضل خدا. ان شاء الله ما بخیر از امارت اسلامی بالکل آرام هستیم. شکر امنیت است، شور نیست، چپاول نیست. ان شاء الله بخیر هستیم. خداوند ان شاء الله موفق. ما آمدیم برای امیر سی حوزه 5 آمدیم که نظریات شما که ما بشنویم که کدام مشکلی باشه. ما ان شاء الله در مشاوره شما نیاز داریم. ما به خدمت شما اینجا آمدیم. قربان شما لطف کردین، شما مهربانی کردین. ان شاء الله به توکل خدا امنیت بیخی تامین است. دروازه ما شب و روز باز است. مشتری فضل خدا هزار بار نظر به سال اول یک ذره مردم یک کمی ضعیف بود. آل فضل خدا بیخی مورال قوی دارن. الحمدلله خوب هستن. همگی راضی هستم به توکل. باز اگر یک مشاوره ما داریم مشاوره ما داریم برای ما بگو ان شاء الله ما عملی میکنیم. هیچ کدام مشکلی نیست. مقصود نظام ما کی است که مردم تامین
امنیت باشه. بله بله ان شاء الله امنیت تامین است. الحمدلله امنیت تامین است. هیچ کدام گپ نیست. ما بخیر هستیم فضل خدا. شوق تا صبح مردم میگرده، کوچه ها باز است، دکان ها باز است، هیچ کدام پروبلم نیست. دم کدام خدمتی باشه دیگه. جاش میمونیم باشیم. خدمت می‌باشیم. سلام علیکم. تشکر از لطفتان. تشکر بسیار. لساوس بدي حريم راوي هلي تقولنا يقدموس بسمع دمني وبيني. السلام عليكم ورحمة الله. انت جورست جوړ په خیر وخت په خیر ده سره مشوره جوړ په خیر څنګه مو د کاروبار مو څنګه ده سوړ دی تامین د امنیت څنګه ده څوک به ته کوم ضرر نه رسوي بدمعشي خو څوک نه کوي که هر څوک عوام یا مجاهدین یا څوک وي هر مشکلاتی هر گفتنی که داشته باشن آمد در امنیت هستن انشاءالله به خاطر احوال پرسی که ما آمد د امنیت نام ټول د مطلب ښه دی مطلب ښه دی ډېره ښه ده موږ د کوم کار خدمت السلام علیکم السلام علیکم بیدر جور هستی الحمدلله جور هستی ټکسیوان هستی جور خواه هستی خیر است کدام مشکلات خو نیستن در شهر راضی هستی درباره امنیت درباره دوزا چیزی 20 از 20 راضی هستیم 20 راضی هستی بسیار خوب است کدام مشکل خود مطلب نیست کسی بیا زورگویی کنه کسی بیا دیگه چیزی کنه انشالله خیلی گپ نیست کاروبار در خوبه در تاکسی شکر است میشه و خوبم میشه مقصد گزاره میشه بسیار خوب است خدا ما کدام خدمتی باشه بخیر باشه زنده باشید سلام علیکم سلام بخیر اوس بدی اخلم پوشتنا شپو جارو لسا خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن په سر د ماس په دستار لسا اوس بدی حریم راوي هلي ترګلونا ټول ولسونو ته موږ په پوره اطمینان ډاډ ورکوو چې زموږ د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې پولیس شپه ورځ تاسو په خدمت کې دي انشاءالله د تاسو د مشکلاتو په آن واحده کې خپل ځان رسوي هیڅ نوع مشکل په دې کې نه راځي همدا شان موږ د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ په چوکاټ کې د خپلو د پرسونل همدا شان د خلکو څخه د نږدې لیده کته ترسره کوو د خلکو مشکلات او ورسره د خپل د پرسونل تعقیب موږ د نږدې څخه په ښارونو کې او د شپه ورځ د دوی تعقیب کوو د دوی څخه لیدنه ترسره کوو همدا شان د خلکو څخه موږ غواړو چې د کوم مشکلات پیدا کیږي کوم حادثه منځته راځي نو په آن واحده کې تاسو د نږدې حوزې ته مراجعه کوئ همدا شان که چیرته غواړئ چې موږ عاجل تاسو ته لاسرسی ولرو زموږ یو سلونه شمیرې سره په تماس کې کېږي انشاءالله العزیز که شپه او ورځ وه د تاسو په خدمت کې په آن واحده کې موږ ځان رسوو نو تاسو د مشکلاتو ته به د حل لاره پیدا کوو